امریکا په دې وروستیو کې په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر 8600 ته راښکته کړل او ویلي چې نیمایي نور به هم کم کړي او د طالبانو سره یې د سولې تړون لاسلیک کړ. آیا دا په دې معنا ده چې امریکا د ترهګرۍ ضد جګړه چې د 11 سپتمبر نه وروسته پیل کړې وه ګټلې ده؟ Far from it. If that was only the case, I think دا جګړه له ګټلو نه ډیره لري ده. زه فکر کوم په حقیقت کې دا بالکل برعکس نه خېدي چې اوس امریکا پرته له دې چې خپل هدف ته ورسیږي په افغانستان کې خپل عسكر کموي. که موږ لومړي هدف ته وګورو چې القاعده ته ماتې ورکول او د هغوی له منځه وړلو، نو دا هدف تر سره شوی نه ده. القاعده اوس هم ژوندۍ او فعاله ده. ملګرو ملتونو په یو وروستي راپور کې لیکلي چې په افغانستان کې د القاعده د غړو شمیر 100 زرو ته رسیږي او طالبان به اوس د افغانستان حکومت سره د واک د ویش پر سر موافقې ته رسیږي. زما هیڅ کله د ترهګرۍ ضد جګړې اصطلاح نه وه خوښه. زما فکر دا منطقي نه ده چې د یو تاکتیک پر ضد د جګړې اعلان وشي، ځکه دا د نه ختمېدونکې مبارزې او هدف معنا لري. موږ دا جګړه نه ده ګټلې، امریکا د ترهګرۍ ضد جګړه نه ده ګټلې او د امریکا له ټاکنو مخکې له افغانستان څخه د عسکرو ایستل زما په اند یوه سیاسي انګیزه لري چې ولسمشر وکولی شي ووایي چې د کمپین د وخت ژمنه یې چې کور ته د امریکایي عسکرو راوستلو بشپړه کړې ده. ځینې کارپوهان فکر کوي چې طالبان د افغانستان د حکومت سره د سولې په روانو مذاکراتو کې برلاسي دي. آیا تاسو دې نظریې سره موافق یاست او څه شی باید بل ډول شوي وای چې د افغانستان حکومت ته په خبرو کې امتیاز ورکړ شوی وای؟ هو، زه هم فکر کوم چې طالبان امتیاز لري، ځکه موږ به اورېدل چې طالبانو به امریکایي عسکرو ته ویل چې تاسو سره ساعت شته خو موږ سره وخت. زه فکر کوم دا خبره اوس هم یو حقیقت ده. دا د طالبانو لپاره د انتظار یوه لویه لوبه ده چې هغوی ته دا توان ورکوي چې په ټول هیواد او په ځانګړې توګه په شمال او ختیځ کې کنټرول ولري. زما فکر امریکا د افغانستان د حکومت سره په ډیپلوماتیکو او نورو برخو کې ډیر څه کولای شوی. که چیرې د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ خبرې ناکامې شي او جګړه شدت ومومي، ناټو او امریکا بل څه انتخاب لري؟ آیا ناټو به خپل حضور ډیر کړي؟ at this point that seems unlikely. په دې شیبه کې احتمال یې نشته، ځکه ناټو هم خپل عسکر کموي. زه په 2011 کال کې افغانستان ته تللی وم او هغه وخت مې د امریکایي پوځ سره کار کوو چې د ایساف حضور ډیر قوي و او اوس کال په کال د ناټو د عسکرو شمیر کمیږي. نو اوس د عسکرو ډیرول او د نورو عسکرو لیږل ناشوني ښکاري. د ولسمشر ټرمپ پالیسي په منځني ختیځ او افغانستان کې د امریکایي عسکرو د حضور کمول دي. که جو بایدن انتخابات وګټي، آیا اوسنۍ پالیسي به جاري وي که په منځني ختیځ او افغانستان کې د جګړو په وړاندې د بایدن دریځ له ولسمشر ټرمپ نه توپیر لري؟ I think Vice President Biden has been. زه فکر کوم د ولسمشر پخوانی مرستیال جو بایدن د امریکا د پرمختللي حضور په اړه تل خبرې کړې دي. زما په اند هغه د اوږدې مودې لپاره د یو سناتور په توګه د بهرنۍ پالیسۍ سره ډیره دلچسپي لري. هغه د امریکا د دایمي حضور او اوږدو جګړو ملاتړ نه کوي، خو د امریکا د سمې طریقې طرفدار دی. هغه د بلوا ضد جګړې په پرتله د ترهګرۍ ضد جګړه غوره بولي چې زه فکر کوم سمه طریقه ده او د ټولو امریکایي عسکرو د ایستلو طرفدار هم نه ده او غواړي یو څه عسکر په افغانستان کې پاتې شي څو ډاډ ترلاسه کړي چې له افغانستان څخه نور نړیوال ترهګر پر امریکا او لویدیځو متحدینو باندې د بریدونو لپاره استفاده ونه کړي.